یوه قصه درته کوم خاندئ به نه راپورې ستاسو به خوښه شي خو نه خو د زړه بوج سپکوم په حقیقت کې اډانه نه وه او نه ویشلې بیا په آخر کې راته ووایه قاضب ترابه داسې قصه وه چې زمونږ یو د لرګي صندوق و او د صندوق مخه د لاس پرتکایي جوړه وه یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ پلو پروت و هغه صندوق به یې مور زموږ جامې کېښودو یو ناڅاپي مې یو ورځ هغه صندوق ولیدو خو چې کتل مې نو د خان کاکا د مال ځای کې و څه درته ووایم هوبهو زموږ صندوق و په یو منډه مې تر کوره ځان راورسوو مور ته مې ویل ادې زموږ صندوق څه نه دی هغه صندوق کې خو د خان کاکا څاروي ګیا خوري راته مسکی شوه راته یې ویل لیونۍ زویه زموږ صندوق او په هغې صندوق کې فرق نشته بس دومره فرق دی چې موږ پکې جامې کېږدو زه دا منمه چې هغې پکې واښه اچوي ورته مې ویل ادې خبره شوې به زموږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی ورته مې ویل ادې خبره شوې به زموږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی دې ځل اختر به په سړو جامو کې نه تېروم تا خو ویلي چې تاله مې جامې کړي یوه رنګینه شان جوړه یې راته وښودله د خوشحالۍ نه په ما یو نه دوه ځلي اختر شو د خوشحالۍ نه په یو ډول کوره ووتمه ښې ډېرې منډې مې د کلو په کوڅو کې وکړې بس لنډه دا چې د موټر جلب مې بیا راتاو د خولې رنډ به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم په لاره مې دوه درې ماشومان هم وهل د خوشحالۍ نه مې په هېچا نصیب نه لګېدل په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسوو د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې وړلې خو چې کتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راله مور ته مې ویلې چې فلانۍ جامې دې وګنډلې د دې خبرې سره یې سم هغه جوړه واخیسته کومې چې ما ته مور ویلي و چې ستا جامې دي ما یې د لاس نه راکش کې دا زما جامې دي هغې په ډېره بسترګۍ ما ته پېغور راکړو مور ته مې خپله مزدوري وکړه ویې وړلې زه په ژړا شوم او مور ته ورمنډه کړلې هغې سینې پورې جوخ ونیولم ښه د لاسۍ راته راکړه خو قانع یې نه کړم دومره مې وژړلې داسې خبرې جوړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګانه یوې ګرمې تبې ونیولم اخر مې مور راته سوغت کې یوه جوړه وښوده ویل ته ویده شه زه د شپې تاله جامې ګنډم او د ټیکۍ په یو کیس کې سر وتړلو تاسو یقین وکړئ بلا مودې تېرې شوې خو ښځه مې اوس هم په سترګو ښه نه لګي بیا د سهار د ملازان سره ډزې وشوې او دغه ډزې د اختر په سلاح تیزې شولې خو چې راویښ شوم مور مې ناسته وه جامې ګنډلې د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړو هغې ویل راته چې صبر وکړه زه صبرېدم چېرته په خپله خبر ټینګ ولاړم شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه راته معلوم وي چې خدای ګدا جامې پرته دي دومره یې ووهلم چې په پرتو خاورو راوغورځېدم بیا ویده شو بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم خو چې کتل مې ویلی کې ماشومان ولاړ دي او د اختر په ګلرونو جامو ټول سنبال دي مور مې ویلو ته چې ودرېږئ مېوه درکوم چې تر کوټې پورې راله نو ما ځان بیا ویده کړو ولې چې زما او په هغې جامو کې ډېر فرق و کوټې ته راغله د کټوۍ نه د غنمو نینې په خپل پلو کې زر واچولې بیا ووته زه نور پوه نه شم خو د مور مې یو خبر واورېده ویلې خفه نه شئ بچو ګوره زه کونډه یم خو ماشومانو د غنمو نینې وانخېستې مور مې په ډک پلو په ستو قدمونو راغله هغه نینې په یو چک جام کې ور واړولې په څو چې کېناسته تندي ته یو لاس ورکړو بیا یې د سترګو نه دوه غټې اوښکې راغلې بیا پسې نورې راغلې زه په خړمخ د پرتو خاورو راپاڅېدم ورته مې ویلې مورجانې زه جامې نه غواړم خو په دې مې پوه کړه چې دا اختر کې ولې چاړې ویل متې الله تعالی په دې مجبورۍ نه پوهېږي